له اجرایه رئیسانو سره د کرکټ نړیوالې شورا ناسته او نوې پریکړې. د کرکټ نړیوالې شورا د جمعې په ورځ د هیوادونو د کرکټ بورډونو له اجرایه رئیسانو سره ناسته وکړه. د سپین بال فارمټ پر ځینو اصولو یې تجدیدي نظر وکړ او ځینې نوي قوانین یې وضع کړل. نړیوالې شورا تیر کال په دسمبر میاشت کې په امتحاني ډول یو قانون وضع کړی و چې د سپین بال فارمټ لوبو کې باید هر اور پسې بل اور په 15 ثانیو کې پیل شي. که 2 ځل داسې پیل نشي نو کومه خبره نه ده، خو که 3م ځل هم پیل نشي نو مقابلې لوبډلې ته 15 منډې پنالتي ورکول کیږي. دا قانون له دسمبر تر اپریل میاشتې په امتحاني ډول و. نړیوالې شورا اوس دغه قانون مثبتو پایلو ته په کتو چې لوبه پکې لنډ او زر خلاصیږي اوږدمهاله کړ او د راتلونکي 20 ورځې نړیوال جام نه بعد دغه قانون حتمي پلي کول پیل شي. بل لور په دې ناسته کې د راتلونکي نړیوال جام د نیمه پایلوبې او پایلوبې لپاره د ریزرف یا احتیاطي ورځې په اړه هم پریکړه وشوه چې د باران یا بل عذر پر مهال دا لوبې بلې ورځې ته واړول شي. او په نړیوال جام کې د ګروپ سټیج هغه لوبو کې چې پر مهال باران کیږي د پوره لغوه کېدو پر ځای به له دې وروسته هغه لوبډله چې دویم توپخنه کوي حد اقل 15 اوره لوبوي او د ناک آوټ سټیج لوبو کې به لږ تر لږه 10 اوره کیږي څو ګټونکی او بایلونکی لوری معلوم شي. او د ناستې وروستۍ پریکړه دا شوه چې د 2026 کال د 20 ورځې نړیوال جام لپاره به 12 لوبډلې مستقیم لاره پیدا کوي. په دغو لوبډلو کې به ته هغه لوبډلې وي چې د سږ کال 20 ورځې نړیوال جام له مخې په نوملړ کې تر 8 شمېرې ځایونه خپلوي. پاتې 4 لوبډلې به د رینکینګ له مخې وځي او 8 نورې لوبډلې به د غوروي پړاو نه له تېرېدو وروسته لار پیدا کوي.